السلام علیکم. دا بوټی تاسو ته ښکاري د دې ساینسي نوم دی میډیکاګو سټیوا. دې ته الفا الفا هم ویلی کېږي، لوسرن هم ورته ویلی کېږي، عام خلکو ته مونږ وایو شوتل. بنیادي طور باندې دا د څاروو خوراک دی، ګیا ده. خو څاروو دپاره ځکه دا ورکولی کېږي چې د پی پیداوار سیوا کېږي، ورسره بدن ورسره طاقتي کېږي، صحتمند څاروی ورسره صحتمند شي. خو دې ته سوپر فوډ هم ویلی کېږي ځکه چې د انساني صحت لپاره ډېر زیاتې فایدې دي او دې کې ملټي ویټامینز یعنې ډېر زیات ویټامین دي. هغه غذا یا هغه بوټی چې هغې کې ویټامین ډېر مقدار کې وي نو هغې ته سوپر فوډ ویلی کېږي. په دې کې آیرن هم شته دی، کیلشیم شته دی، فایبر پکې ډېر مقدار کې دی، انټي اکسیډنټ اجزا دي پکې. نو انساني صحت لپاره دې ثابت استعمال هم بهترین دی او د دې نه هومیوپیتھک دوایي جوړېږي کوم ته چې الفا الفا کیو یا الفا الفا مدر ټینکچر ویلی کېږي. دا دواړه استعمال کولی شي. ګوره اول د دې فایدې نوټ کوي، بیا د دې استعمال او څه طریقه ده، کوم طریقې سره استعمال شي هم درته ښیمه. لومړی فایده دا چې کوم خلک وزن سیوا کول غواړي، کمزوري وي او غواړي چې موږ وزن دې سیوا شي خو محفوظ طریقې سره، څه ساید افیکټ مضر اثرات یې نه وي، هغوی د دې ثابت استعمال یا هومیوپیتھک دوایي استعمال کوي. د چا معده سخته وي، خېټه سخته وي، حاجت یې نارمل نه کېږي، هغوی استعمال کولی شي. څوک غواړي زموږ هاضمه دې ټیک شي، لوږه دې زموږ ډېره شي او هاضمه دې راځي چې کوم خوراک موږ وکړو هغه دې هضمېږي په اسانه، هغې هم استعمال کولی شي. کم خلکو اعصابي کمزوري وي، جسماني کمزوري وي، بدن یې دردونه کوي، هغې هم استعمال کولی شي. کم نارینه مردانه کمزوري ښکار وي نو مردانه کمزوري کې ډېر ښکلی کار کوي. کولیسټرول لیول کنټرول کولو لپاره محفوظ طریقه ده د دې استعمال. شوګر بلډ شوګر چې کوم وي هغه کنټرول کولو لپاره محفوظ طریقه ده د استعمال. دغسې کم خلکو ته وینې کمزوري وي، د وینې کمزورۍ لپاره د استعمال کولی شي. کم خلکو له خوب نه ورځي نو اعصابي سکون ده راولي، څنګه ما تاسو ذکر وکړو نو د خوب نارمل حالت راوستو لپاره هم د دې استعمال کولی شي. ثابت حالت کې د دې هومیوپیتھک دوایي الفا الفا هم استعمالولی شي. اوس د دې استعمال څه طریقه ده ګورئ. دا په سلادو کې هم تاسو استعمال کولی شي، خوړلی شي. سلادو کې دا نارمل تاسو خوړلی شي، څه نقصان دی اثرات یې نشته دي. د دې ساګ تاسو جوړولی شي، هغه پخولی شي، هغه هم خوړلی شي. د دې نه تاسو کاوه جوړولی شي. که دا شنې پاڼې تازه حالت کې وي هم د دې کاوه صحیح ده او که دا اوچې تاسو ته میلاویږي 50 سټور نه نو هم دا صحیح ده، دغه فایدې به درته میلاویږي. دغه سره دې ارک میلاویږي، د دې ارک تاسو ایستی شي، هغه هم تاسو استعمال کولی شي. د دې هومیوپیتھک دوایي جوړېږي الفا الفا کیو، هغې هم تاسو استعمال کولی شي. مطلب کم حالت کې هم چې تاسو استعمالوئ محفوظ دی او دغه فایدې چې ما ذکر کړي به تاسو ته میلاویږي. کاوه داسې ده چې تاسو یو چمچ د دې پاڼې واخلئ، یو کپ کاوې جوړولو لپاره کافي ده. صحیح شوله. دغسې سلاد تاسو یو موټی سلاد خوړی شئ روزانه. د دې چې کوم هومیوپیتھک دوایي ده الفا الفا کیو، د هغې استعمال طریقه دا ده چې 10 نه 15 قطرې سهار غرمه ماښام یو ګوټ اوبو کې، نیم پیالۍ کې، نیم ګیلاس کې، څومره اوبه مي، د دې څه نقصان نشته دی. هغې تاسو 15 قطرې اچوئ سهار غرمه ماښام، دا تاسو استعمالوئ، کم از کم یو میاشت به استعمالوئ. احتیاط پکې دا کوئ چې یا ډوډۍ نه نیمه ګنټه مخکې یا نیمه ګنټه پس استعمالوئ. نارې مړۍ پکې څه مسلې نشته دی. یو میاشت پورې استعمال وکړئ. چې کومې فایدې ما ذکر کړي، کم خلک وزن سیوا کول غواړي، هاضمه ټیکول غواړي چې زموږ وینې کمې برابر شي، اعصاب مو طاقت کې شي، بدن طاقت کې شي، دا فایدې به ورته انشاءالله میلاویږي. نو که دا تاسو ثابت حالت کې استعمالوئ که هومیوپیتھک دوایي استعمالوئ، دواړه طریقې محفوظ دي او دغه فایدې به تاسو ته انشاءالله میلاویږي. احتیاط صرف دا کوئ چې ډېر مقدار کې د دې سلاد یا ساګ مه خورئ، خېټه نرمئ، خېټه ورسره نرمه شي، خېټه خرابېدی شي. باقي د دې استعمال تاسو روزانه بنیاد باندې کولی شئ، مضر اثرات یې نشته دي. امید دی د میډیکاګو سټیوا الفا الفا د معلوماتي ویډیو به تاسو خوښه شوي وي. که دغسې معلوماتي ویډیوز کتل غواړئ زما دا چینل ډاکټر شبیر پښتو خامخا سبسکرایب کړئ. ویډیو خپل ملګرو سره هم شیر کړئ چې هغوی ته هم فایده ورسي. ډېر خلکو ته دې باره کې معلومات نه وي چې دومره مفید بوټی دی، نو هغوی ته هم دا ویډیوګانې شیر کړئ او لایک او کمنټ ضرور راکړئ. زما را دعا ده الله پاک دې ټولو بیمارانو له شفای کامله نصیب کړي. الله دې د ټولو مسلې په خپل قدرت حل کړي. آمین. الله حافظ.